په پښتونخوا کې د غرونو ترمنځ یو ښکلی کلی و. په هغه کلی کې یوه نجله اوسېده چې نوم یې عایشه و. عایشه ډیره آرامه، هوښیاره او د ښو اخلاقو خاوندې وه. کله چې هغه کوچنی وه نو د کلي په ښوونځي کې یې زده کړې کولې. په هماغه ټولګي کې یو هلک هم و چې نوم یې حمید و. حمید یو غریب خو با اخلاقه هلک و. هغه تل د خپلو مور و پلار عزت کوه او د زده کړو لپاره یې ډیره خواري کوله. په لومړیو کلونو کې عایشه او حمید یوازې د ټولګي ملګري وو. دواړه به یو ځای درسونه ویل، کتابونه به یې شریکول او کله کله به یې د امتحانونو لپاره یو بل سره مرسته کوله. وخت تیریده او دواړه له ښوونځي فارغ شول. کله چې کالج ته لاړل نو هلته یې یو بل ته لا زیات وخت ورکول پیل کړ. اوس دواړه لوی شوي وو او د یو بل په زړونو کې ورو ورو مینه پیدا شوه. حمید به د عایشې احترام کوه، هیڅ کله یې بد نظر نه ورته کوه او تل به یې د نکاح او حلالي لارې خبره کوله. عایشه هم د حمید په اخلاقو او رښتینی مینې ډیره خوشحاله وه. کلونه تیر شول او د دوی مینه ورځ تر بلې زیاته شوه. یوه ورځ عایشه خپل محبوب ته وویل: که ته رښتیا زما سره مینه لرئ نو خپل کورنۍ زما کور ته راولېږه ترڅو زموږ نکاح په عزت او د اسلام په طریقه وشي. حمید هم دا غوښتل. هغه خپل مور و پلار ته هر څه وویل. د حمید کورنۍ کچې هم غریبه وه خو عزتمنده خلک وو. هغوی د عایشې کور ته ورغلل او په ډیر احترام یې د نکاح غوښتنه وکړه. خو د عایشې ورور او کورنۍ سخت غصه شول. هغوی وویل: موږ خپله خور چاته نه ورکوو چې هغوی خپله خوښه کړې وي. زموږ په پښتني کلتور کې دا کار د شرم خبره ده. خور به زموږ د خوښۍ له مخې واده کوي. د حمید کورنۍ ډیر کوشش وکړ چې هغوی قانع کړي، خو د عایشې کورنۍ هیڅ نه منله. هغوی په سختو الفاظو وویل: موږ خپله لور ستاسو زوی ته نه ورکوو. له دې وروسته د عایشې ژوند ډیر سخت شو. د هغوی ورور به پرې شک کوه، سپکې خبرې به ورته کولې او تل به یې څارله. عایشه او حمید دواړه ډیر خفه وو ځکه هغوی هیڅ حرام کار نه غوښتل. هغوی یوازې نکاح غوښتله خو کورنیو یې مخالفت کوه. یوه شپه دواړو پریکړه وکړه چې له کوره ووځي او بل ځای ته لاړ شي ترڅو هلته په امن ژوند وکړي. هغوی وزیرستان ته لاړل او هلته یې پټ ژوند پیل کړ. دواړه خوشحاله وو چې لږ تر لږه یو ځای دي او غوښتل یې ژر نکاح وکړي. خو قسمت دومره مهربان نه و. د عایشې ور د خلکو په مرسته د هغوی پته پیدا کړه. یوه ورځ چې عایشه او حمید په یوه کوچني کور کې ناست وو او د خپل راتلونکي خوبونه یې لیدل، ناڅاپه د عایشې ور هلته راغی. د هغو سترګې له غوسې ډکې وې. هغه پرته له دې چې د خپلې خور خبرې واوري، په ډیر ظلم یې پر دواړو ډزې وکړي. حمید د عایشې د ژغورلو کوشش وکړ خو خپله هم سخت زخمی شو. عایشه د ژړا په حالت کې خپل ور ته ویل: وروره، مونږ یوازې حلاله مینه غوښتله، مونږ ګناه نه وه کړې. خو د هغوی ور زړه سخت شوی و. په څو شیبو کې دواړه، عایشه او حمید، د خپلې مینې په خاطر وژل شول. کله چې د دې پیښې خبر خلکو ته ورسید، ټول کلی غمجن شو. ډیرو خلکو ویل: که د دوی نکاح شوی وای نو نن به دوه بې ګناه انسانان ژوندي وو. دا کیسه یوازې د عایشې او حمید نه ده، دا د هغو زرګونو هلکانو او نجونو کیسه ده چې د حلالې مینې او نکاح غوښتنه کوي خو د غلطو رواجونو او سخت کلتور قرباني کیږي. اسلام هیڅ کله د ظلم، زور او قتل اجازه نه ورکوي. اسلام وایي چې نکاح باید د رضا، احترام او محبت پر اساس وي. که دوه کسان یوه بل خوښوي او غواړي په حلاله طریقه ژوند پیل کړي نو کورنیان باید د هغوی مرسته وکړي، نه دا چې د نام او رواج په نوم یې ژوند ختم کړي. ګرانو پښتنو ورونو او خویندو، مهرباني وکړئ د داسې غلطو رواجونو مخه ونیسو. د اسلام لار تعقیب کړئ، نه هغه کلتور چې د بې ګناه انسانانو وینه تویوي. عزت په قتل کې نه دی، عزت په رحم، پوهه او د الله د حکم په منلو کې دی. ځکه چې مینه که حلاله وي نو هغه ګناه نه بلکې د الله یو نعمت دی. که ستاسو دا ویډیو خوښ شوی وي، حتما کومنټ کې راته